سلام ګرانو محترمو تمه چې تاسو به روغ جوړ وئ. یو ځل بیا در سره محمدي د نوي درس لپاره حاضر شوی یم. تمه ده چې دغه درس هم ستاسو د خوښې او ذوق او اړوند درس موږ تاسو تینکس فور سکول اړوند درس ویلی وو او ویلي مو چې څه ډول چې یو چا نه پوښتنه وکړو چې ستا نوم څه دی، نو څه مو ویلي وو؟ ویلي مو چې واتس یور نیم، یعنې ستا نوم څه دی. او کله چې ځواب ورکوو موږ تاسو ویلي وو I am احمد، I am علي، داسې ځواب ورکوو. نن دا کې یوه سندره دی درته جوړه کړې ده، نو دغه وایو. لیسن غوږ نیول and sing او سندره ویل. د هیلو سانګ، د هیلو سندره. نو دا سندره ده هیلو هیلو هیلو. واتس یور نیم، ستا نوم څه دی؟ بیا ورته وایي هیلو هیلو هیلو، یعنې سلام سلام سلام. او ځواب ورکوي مای نیم از سکاټ، زما نوم سکاټ دی. بیا هم تکراروي، شعر دی غزل دی، نو ختما تکراریږي. مای نیم از سکاټ، زما نوم سکاټ دی. بیا ورته وایي هیلو سکاټ، سلام سکاټه. بیا ورته وایي هیلو سکاټ، سلام سکاټه، هیلو. نو لاندې راشئ، سیده سی ووایئ ان اکټ، او بیا هم دغه ډول عمل ترسره کړئ. آسک پارټنر، د خپل د څنګ له ملګري پوښتنه وکړئ. مثلا اول به ځان ور وپېژنئ. زه مثلا وایم، څه ورته وایم؟ زه ورته وایم چې زما نوم احمد دی، زما نوم علي دی. نو څنګه وایم؟ مای نیم از احمد، مای نیم از محمدي، مای نیم از علي، که نه؟ نو بیا زه اوس په عموما اروپایي هیوادونو کې، امریکایي هیوادونو کې لومړی ځان در وپېژني او وروسته له تا څخه پوښتنه کوي. موږ تاسو افغانستان بیا سرچپه خبره ده، دا یو میاشت ورسره تېره کړو بیا هم نه سره پېژنو، که نه؟ نو بیا څنګه اوس کوي؟ دا پوښتنه ورځنې کوي واتس یور نیم، ستا نوم څه دی؟ هغه هم ځواب ورکوي مای نیم از عثمان، زما نوم عثمان دی. دا خو اسانه خبره ده. راشئ بل مخ ته. لیټس لرن، راځئ چې زده یې کړو. learn the words، دغه لغتونه زده کړئ. اوس وګورئ پنسل دوه شیان دي. وویل حروف تاسو ولیکئ. وویل حروف څو دي؟ 5. A I O U E. که چیرې موږ دغه د یوه لغات په سر کې بیا څه شی ورته استعمالوو؟ AN. مثلا زه یم چې یوه هګۍ، نو بیا څنګه وایم؟ آن ایک، یو هګۍ. که چیرې دا وویل حروف نه وي بیا آوي ته استعمالوو. لکه دلته وګورئ، زه پنسل ده، پنسل ده خالي پنسل. خو زه چې وایم چې یو پنسل، څنګه یې ووایم؟ پنسل. زه چې وایم قلم پین، که وایم چې یو قلم ورته مخته کوم. دریم صاحب باغ، بیگ به نه وایي، باغ یو بکس. بل بوک کتاب، که چې وایم چې یو کتاب دی څنګه وایم؟ بوک. بل ډیسک یو میز. بل چیر چوکي. رولر یو خطکش. ان اریزر یو تخته پاک. دا لغتونه زده کړئ او په دې کې تاسو کوشش وکړئ چې یو دوې جملې جوړې کړئ. راتلونکی درس پهله ګرامر دی، په هماغه باندې به خبرې وکړو. نور درته ښې شېبې ښه وختونه غواړم. د الله په امان.